سلام شالاس پښتو میډیسن ته. په دې ویډیو کې به د سټریپټوکوکای نیمونیا یا نیموکوکای بکټریا مطالعه کړو. نیموکوکای بکټریا یو الفا هیمولایټیک سټریپټوکوکای بکټریا ده. دا بکټریا د نیمونیا او مننجایټس یو عمده لامل په انسانانو کې شمیرل کیږي. همدارنګه دا بکټریا بکټریمیا او اوټایټس میډیا یا د منځني غوږ التهاب هم رامنځته کوي. دا چې نیمونیا یو ډیر خطرناکه او وژونکې ناروغي ده او دغه بکټریا د نیمونیا یو عمده لامل دی، نو ځکه په دغه ویډیو کې به موږ وګورو چې دغه بکټریا څنګه نیمونیا رامنځته کوي. تاسو پوهیږئ هر کال 450 میلیون خلک د نیمونیا په ناروغي باندې اخته کیږي، چې دغه نیمونیا ناروغي هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه ښکته دی د هغوی د مرګ یو عمده لامل دی، ځکه په هرو شپږو ماشومان کې چې خپل ژوند د انتاني ناروغۍ څخه د لاسه ورکړي، د هغوی څخه به یو د نیمونیا له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړي. په 2015 کال کې 2,20,000 هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو ښکته وو د نیمونیا له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا چې سټریپټوکوکس نیمونیا د نیمونیا ناروغۍ یو عمده لامل دی، نو ځکه دغه بکټریا باید موږ مطالعه کړو او په دې پوه شو چې دغه بکټریا څنګه نیمونیا رامنځته کوي او څنګه کولی شو چې کم عمره ماشومان او پوخ سنه خلک د دغه ناروغۍ په مقابل کې وساتو. نو که د بکټریا و تقسیم بندي جدول ته وګورو، نو معلومیږي چې سټریپټوکوکای نیمونیا یو ګرام پازیټیو کوکسای بکټریا ده. نو نیموکوکس یو ګرام پازیټیو کوکسای بکټریا سول. که د دې بکټریا و ساختمان ته وګورو، نو دغه بکټریا دوه طبقې د سی پولیساکراید لري، همدارنګه د پروټین 3 طبقې لري، همدارنګه سیلوال لري، خو مهم ساختمان یې کپسول دی، چې د نیمونیا بکټریا 4 مختلف د کپسول سیروټایپونه لري. چې دا یو مشکل پیدا کوي، هغه دا چې کله یو نفر د نیمونیا د ناروغۍ څخه وروسته معافیت منځته راوړي، هغه د دغه 4 سیروټایپو څخه صرف د یوه سیروټایپ په مقابل کې معافیت منځته راوړي، یعنی پاته 3 سیروټایپونه برته که چیرې انسان بدن داخل سي، نو دغه بکټریاوې بیا کولی شي چې دغه شخص کې برته نیمونیا منځته راوړي. خو خوشبختانه 15% نیمونیا چې رامنځته کېږي هغه دغه یو څخه تر 8 سیروټایپ لرونکي بکټریا په واسطه منځته راځي. نو که چیرې یو کس دغه 8 سیروټایپو مقابل کې معافیت منځته راوړي، نو هغه د 15% د نیموکوکل بکټریا د نیمونیا څخه ځان وساتي. همدارنګه دا بکټریا ځینې توکسینونه هم تولیدوي، لکه هیالورونیډیز چې هیالورونیک اسید تخریبي، هیمولایسین چې وینه تجزیه کوي، لیکوسایډین چې دا لیکوسایډونه یا سپین حجرات د منځه وړي، همدارنګه نیکروټوکسین تولیدوي چې په انساج کې نیکروز رامنځته کوي یا تخریب رامنځته کوي. سوال پیدا کېږي چې نیمونیا ناروغي څنګه رامنځته کېږي. د نیمونیا ناروغي په دې ډول رامنځته کېږي. تاسو دلته تنفسي سیستم وینئ. د نیموکوکس بکټریا د محیط څخه او یا هم د ناروغ شخص څخه و روغ شخص ته راځي، او یا هم خپله د 40 څخه تر 80% خلک همدا اوس دغه بکټریا په خپل نازو فرنګس کې لري، مګر ناروغي منځته نه راوړي. خو که چیرې دغه حالتونه رامنځ شول، نو بیا دغه بکټریا نیمونیا رامنځته کوي. لکه یو نفر ته که چیرې تنفسي سیستم ناروغي پیدا سي، او یا هم که یو شخص د الکوهول څخه استفاده کوي چې دغه الکوهول دغه شخص معافیت ضعیفه کوي، کله چې معافیت ضعیفه سي، نو دا دې ته زمینه مساعدوي تر څو دغه نیموکوکس بکټریا دي و سورج ته لاره پیدا کړي. همدارنګه که چیرې یو شخص کې سرکولیټري ابنارمالټي یا د وینې د جریان مشکل موجود وي، لکه پلمونري کنجشن چې په دا وخت کې وینه په سوژه کې درېږي، چې دا د معافیت د ضعیفوالي لامل ګرځي. همدارنګه ځینې نور حالتونه چې پای کې معافیت ضعیفه کېږي، لکه سوی تغذیه، همدارنګه د تورې ایستل او سایکل سیل انیمیا، چې دغه حالتو کې هم معافیت ضعیفه کېږي او نیموکوکس بکټریا د معافیت د ضعیفوالي څخه په استفادې باندې داخلیږي و سوژ ته او په غذا کې نیمونیا رامنځته کوي. په دې ډول سره کله چې د نیمونیا بکټریا د سوژو و الویلای ته راسي، نو په هوایي کڅوړو یا الویلای کې دغه بکټریا د ځایي مایکروفاجونو تر حملې لاندې راځي،
او دغه باکتریا د مایکروفاج په واسطه باندې د منځه وړل کیږي چې په دغه حالت کې هیڅ مشکل په شخص کې منځته نه راځي. اما که چیرې د تیرو بکټریو په اساس باندې د یو شخص معافیت ضعیفه سوی وو، نو په دا وخت کې په زیات مقدار نیموکوکل باکتریا و الویلای ته راځي چې په دغه وخت کې نو بیا باکتریا مایکروفاج تخریبي، او کله چې مایکروفاج خطر وویني نو دا مختلف سایتوکینز تولیدوي تر څو التهاب رامنځته سي او د التهاب په جریان کې د وینې له لارې ونوموړ ساحې ته معافیتي حجرات راسي. که څه هم د التهاب په جریان کې معافیتي حجرات و دغه ساحې ته راځي، خو د کپیلري لیکیج له کبله زیات مقدار مایعات هم و هوایي کڅوړو ته راځي. نو کله چې هوایي کڅوړو ته زیات مقدار مایعات راسي، د غازونو کاربن ډای اکساید او اکسیجن تبادله نه ترسره کیږي، نو دغه حالت ته چې هوایي کڅوړه د مایعات څخه ډکې ورته کانسولیډیشن یا نیمونیا وایي. دغه پروسه د سږو په زیاته برخه کې ترسره کیږي چې بالاخره د سږي د اوبو څخه ډکیږي چې دغه سږو ته نو کانسولیډیټډ لنګ وایي چې په دا وخت کې نو مریض ته د نیمونیا اعراض او علایم پیدا کیږي چې اعراض علایم به وروسته وایو. نو په دغه میخانیکیت سره نیموکوکل باکتریا په یو شخص کې د نیمونیا ناروغي منځته راوړي. د نیمونیا ترڅنګ دغه باکتریا مننجایټس هم رامنځته کیږي چې د کال 1600 د مننجایټس یا د سحایا التهاب پیښې د دغه باکتریا له کبله رامنځته کیږي. همدارنګه سټریپټوکوکس نیمونیا باکتریا د اوټایټس یا منځني غوږ التهاب 300 میلیونه پیښې هم د کال رامنځته کوي. اوس که چیرې کلینیکل فایډینګز ته راسو، نو نیموکوکس باکتریا کلینیکي لوحه په دې ډول ده چې کله یو شخص په نیمونیا باندې اخته شي، نو په ناګهاني ډول سره په دا شخص کې تبه پیدا کیږي، د تبې ترڅنګ دا شخص کې لرزه هم پیدا کیږي. دا چې په نیمونیا کې مرض په تنفسي سیستم کې، نو ځکه د نیمونیا مریض به ټوخی هم ولري او د ټوخي سره چې کوم بلغم راځي هغه به رسټي یا زنګ وهلي شکل ولري. دا ځکه چې کله چې په نیمونیا کې په الویلای کې کپیلري لیکیج رامنځته سي، د مایعاتو ترڅنګ ار بي سي ګانې هم و الویلای ته راځي. نو دا دې باعث کیږي چې د ټوخي سره چې کوم بلغم راځي هغه دې تقریبا سور یا زنګ وهلي رنګ ولري. همدارنګه د پلورا دردونه او په تنفس کې مشکلات هم دغه نفر لري، او که چیرې خدای نخواسته د نیمونیا په جریان کې باکتریا د وینې و جریان ته لاره پیدا کړل، نو دغه وخت کې بیا د نیمونیا څخه د مرګ چانس 10% ته راپورته کیږي. یعنی په 100 کسان کې 3 کسان به حتما خپل ژوند د نیمونیا سره د لاسه ورکوي. د لابراتواري معاینات دپاره موږ کولی چې سمپل د پزې څخه واخلو، یا هم د وینې څخه واخلو، یا هم د چرګ څخه سمپل واخلو. که چیرې د ګرام سټین په واسطه باندې د دغه سمپل څخه بیا سلایډ جوړ شي او د مایکروسکوپ لاندې موږ وګورو، نو موږ به دغه باکتریا ووینو چې لانسیټ شکل به لري او د ډیپلیکوکس یا جوړه په ډول به واقع شوي وي. همدارنګه دغه نمونه موږ کولی شو په بلډ اګر کې کلچر کو، چې د کلچر وروسته به موږ الفا هیمولایټیک کالونیانې د دغه باکتریا د ووینو. ځینې نور ټسټونه هم موجود دي چې د سټریپټوکوکس نیمونیا د معلومولو لپاره په کار وړل کیږي، لکه د صفرا په واسطه باندې د دغه باکتریا تجزیه کېدل. که چیرې یو نمونې ته بایل اسید لکه سوډیم ډای اکسي کولایډ اضافه کړو او د دغه موادو په واسطه باندې په نمونه کې لایزیز یا تجزیه رامنځته سي، نو معنا دغه نمونه کې سټریپټوکوکس نیمونیا باکتریا موجوده وه، او که چیرې تجزیه یا لایزیز رامنځته نه سي، نو معنا په دغه نمونه کې سټریپټوکوکس نیمونیا موجوده نه ده، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ. او بل ټیسټ چې د اپټوچین ټیسټ دی. اپټوچین یو خاص کیمیاوي مواد دی چې سټریپټوکوکس نیمونیا د دغه مواد په مقابل کې ډیر حساسه ده او د دغه مواد په موجودیت کې هیڅ ډول وده او نمو او فعالیت نه کوي. د اپټوچین ټیسټ د سټریپټوکوکس نیمونیا او سټریپټوکوکس وریډین ترمنځ په فرق کولو کې موږ سره ډیر کومک کوي، ځکه چې سټریپټوکوکس وریډین او سټریپټوکوکس نیمونیا دواړه الفا هیمولایټیک باکتریاګانې دي، نو د دې فرق
د اپټوچین په ټیسټ سره کیږي په داسې ډول سره چې سټریپټوکوکس وریډین د اپټوچین مواد په مقابل کې مقاوم دي، نو دغه مواد په سټریپټوکوکس وریډین باندې هیڅ تاثیر نه اچوي. لکه په تصویر کې چې ویني په چپه طرف کې د سټریپټوکوکس وریډین کالونیګانې دي، ځکه چې اپټوچین موادو کم تاثیر پرې نه دی کړی، مګر په راسته طرف کې د اپټوچین مواد په موجودیت کې بکټریا وده نه ده کړې، نو په راسته طرف کې د سټریپټوکوکس نیمونیا کالونیګانې دي، ځکه چې د اپټوچین مواد په موجودیت کې وده نه ده کړې. د نیموکوکس بکټریا انتخابي درمل پنسلین جي دي، خو په اوس وختو کې د پنسلین په مقابل کې دغه بکټریا مقاومت ښودلی دی. د دې بکټریا څخه موږ مخنیوی د دوو واکسینو په واسطه باندې کولی شو. یو PPSV یعنی نیموکوکل پولیساکراید واکسین او بل هم PCV11 یا نیموکوکل کنجوګیټډ واکسین دي، چې دغه دوه واکسینونه د سټریپټوکوکس نیمونیا لپاره موجود دي. د PPSV واکسین و شخص ته د هغو 23 سیروټایپونو په مقابل کې معافیت ورکوي کوم چې د نوي فصل ناروغۍ رامنځته کېدو مسؤلیت لري، او دغه واکسین هغه ځوانانو او پوښتنې خلکو ته ورکول کېږي کوم چې یو مزمن ناروغي ولري او یا هم د معافیت کموالی ولري. او PCV واکسین بیا د نیموکوکس بکټریا د کپسول 14 سیروټایپونه لري، چې دغه 14 سیروټایپونه بیا د ډیپټیریا بکټریا د CRM یو نوو پروټین سره په کنجوګیټډ یا یو ځای وي، چې دغه واکسین و نوزادانو او کم عمر ماشومانو ته چې عمر د 15 کالو کښته وي ورکول کېږي. تاسو دلته د امریکا متحده ایالاتو یو ګراف وینئ چې په مختلفو عمرونو کې د نیموکوکل له کبله د مرګ شمیر په مختلفو کلونو کې راښیي. که چیرې تاسو د 15 کالو کم عمر ماشومانو د ګراف و ارقامو ته کم چې د PCV واکسین اخیستلی سي متوجه سي، نو تاسو به ووینئ چې د PCV واکسین د ماشومانو د مرګ ارقام په 2001 کال کې بې حده راکښته کړي دي. د دې د واکسین څخه د مخه په 2000 او د هغه څخه د مخه کلو کې په هر 100,000 نفوس کې به 80 کسانو خپل ژوند د دغه بکټریا له کبله د لاسه ورکوي، مګر په 2001 کال کې د دغه واکسین د تطبیق وروسته دغه شمیر 4 چنده راکښته شوی دی، چې دا راښیي چې PCV واکسین څومره اغېزمن دی د ماشومانو په ساتنه کې د نیمونیا څخه. نو ډېر مننه چې ویډیو مو در پای پورې وکتل. که چیرې غواړئ داسې نور ویډیوګانې وګورئ نو زموږ پښتو میډیسن چینل د سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه موږ کولی شئ چې موږ پښتو میډیسن فیسبوک پیج هم د سره لایک کړئ. که چیرې سوال او پیشنهاد لرئ نو زما سره په کمنټ سیکشن کې شریک کولی شئ. نو د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.